غم د مدنی دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دا رنګ بیان. د نسائی حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د هر فرض منځه نه پس آیت الکرسی لولي د هغه او د جنت په منځ کې به صرف مرګ حائل وي. یعنی چې کله مړ شي الله رب العزت به د ده د مرګ نه وروسته ده ته د جنت نعمتونه وروښي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا هم ده چې کله مؤمن په قبر کې دفن شي او هغه دوه ملکې راشي د ده نه پوښتنې وکړي او د هغو د پوښتنو ځوابونه ورکړي الله رب العزت به د ده په قبر کې ده ته جنت طرف ته کړکۍ خلاصه کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحیح حدیث نه معلومیږي چې آیت الکرسی د فرض منځه نه وروسته ولوستل شي. نو څوک چې د فرض منځه نه وروسته لولي د ده او د جنت ترمنځ صرف مرګ حائل دی. د دنیا ډیر کارونه م یاد کړل، ډیر م ترسره کړل او د ډیرو د ترسره کولو امیدونه هم لرو. نو راځئ خویندو او ورونو آیت الکرسی یاده کړئ. هغه آیت الکرسی چې تاسې د هر فرض منځه نه وروسته ولولئ ستاسو او د جنت ترمنځ به صرف مرګ حائل وي چې کله تاسو وفات کیږئ د هغه نه پس متصل به الله رب العزت تاسې د جنت په نعمتونو باندې نازوي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله تعالی د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړو او هغه مسنون اذکار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې موږ ته بیان شوي هغه ترسره کړو تر څو مو رب العزت د جنت په تلپاتې او نه ختمېدونکو نعمتونو باندې ونازوي. په همدې خبر اواز کړي زه تورو تیارو کور یم په مسلمه پام زه ته ګور یم په مسلمه پام زه ته ګور